والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. په دې سیزونو باندې الله قسم کړی دی او جواب قسم دار چې ان عذاب ربک لواقع، عذاب د رب خامخا واقع کیدونکی دی. والطور قسم می دی پا تور باندې. دا تور دا عبرانی زبان لفظ دی. په معنا د غر دی، داسې غر چې په هغې باندې ونې پیدا کیږي، نو داسې غر ته تور وایي. دې کې مراد ته تور سینین دی چې دا د مدین په ځمکه کې دی، او دا هغه غر دی چې موسی علیه السلام پې د الله پاک سره هم کلام شو، خبرې اترې د الله سره شوي دي. او دا غر به جنت ته ځي. د دنیا په غرونو کې دا یو غر دی چې دی به جنت ته ځي. وکتاب من مستور، او قسم می دی پاغی کتاب چې هغه لیکل شوی دی فی رق منشور، په خورو پاڼو کې. رق په اصل کې نری باریک سرمن ته ویل کیږي چې د لیکلو دپاره بطور کاغذ استعمالیږي. مراد تینا هغه څیز دی چې په هغې لیکل کیږي. نو دې وجې نه ترجمه موږ د کاغذ کوو. کتاب مستور نه مراد د انسان عملنامه ده، او بعض مفسرین وایي چې د کتاب مستور نه پخپله قرآن مراد دی. والبیت المعمور، او قسم می دی په بیت معمور باندې. بیت المعمور په اسمان کې د فرشتو کعبه ده، لکه په ځمکه د انسانانو کعبه بیت الله، نو دقسې په اسمان کې د فرشتو کعبه بیت المعمور. په دنیا کې چې په ځمکه باندې کوم ځای کې بیت الله شریف دی، بالکل د دې په سید کې په اسمان کې بیت المعمور دی. که د بیت المعمور نه سال په مزي کې راښکته شي نو ټیک په بیت الله د پاسه ورځي. شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام په اووم اسمان باندې بیت المعمور ته تشریف وړی دی. بیت المعمور نه 80,000 فرشتې طواف کوي دروازې. د نور په دریاب کې غسل وکړي، د نور احرامونه واغوندي، او دغه 80,000 فرشتې د بیت المعمور طواف کوي، خو تر قیامته د دوی بیا دوباره نمبر نه راځي. په دقه یو ځل په عمر کې بیا نمبر راشي، بیا نمبر نه راځي. نوې نوې فرشتې راځي د بیت المعمور طواف کوي. شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام په اووم اسمان باندې بیت المعمور سره ابراهیم علیہ السلام لیدلی دی چې بیت المعمور دیوال ته تکیه لګولې ده. دا ځکه چې په دنیا کې د کعبې بانی دی، نو په اسمانونو کې د کعبې په خوا کې ناست دی. والبحر المسجور، قسم می دی پاغ دریاب باندې چې هغه ډک دی یا ډیر ګرم دی. بحر نه مراد سمندر دی، او مسجور معنا لمبه کړی شوی اور.